سلام دوستانو، ورځ مو بخیر. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. نن ورځ خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. په نننۍ ویډیو کې به له تاسو سره د MDS JCAT اگزام چې پاکستان هیواد کې د تخصص یا سپیشلایزیشن پروګرام ته داخلېدو لار ده، د هغې د ګټو لپاره چې د افغانانو لپاره یې لري، په هغې باندې بحث کوو. یعنی هغه مثبت او منفي اړخونه، یعنی مطلب دا چې پرانز اینډ کونز چې د افغانانو لپاره یې لري دغه پروګرام. ځکه چې د ژوند د هر لنډ یا اوږد سفر څخه ځان خبرول او د هغې په مثبت او منفي اړخونو باندې ځان خبرول د هغه سفر د اسانتیا سبب کیږي. که مو دا کار ونه کړ، د ژوند هر زړه راښکونکی او په زړه پورې سفر هم تاسو ته هغه ستاسو د پښیمانتیا سبب کیدلی شي. که چیرې تاسو زموږ پخوانۍ دوه ویډیوګانې چې په هغه کې مونږ سپیشلایزیشن ګایډلاین فار افغان ډاکټرز ان MDS JCAT اگزام لاهور چې په هغه کې مونږ د JCAT اگزام یو عمومي لارښود ښودلی و، لومړۍ ویډیو هغه مو نه وي کتلې، او یا هم موږ دوهمه ویډیو چې په هغه کې پیټرن او کوېشن پیپرز ان MDS او MDS اگزام چې په هغه کې موږ د یو نمونوي سوالونو پارچه چې له کومو بخشونو څخه پوښتنې راځي، که هغه مو نه وي کتلې لومړی هغه وګورئ، نو له هغه څخه وروسته دغه ویډیو تاسو ته ډېره مؤثره تمامېدلی شي. راځو خپل ټاپک ته چې هغه پرانز اینډ کونز آف MDS JCAT اگزام دی، یعنی مثبت او منفي اړخونه یا ګټې. لومړۍ ګټه یې دا ده چې تاسو ټولنې ته د یو مؤثر شخص په حیث خدمت کوئ. خپله پوهه، مهارتونه تاسو هغه زیاتوئ، مثبت خواته یې وړئ، په هغې کې اضافه والی راولئ. دا تر ټولو مهمه ګټه ده. دلته چې تاسو کوم کله چې پروګرام ته داخل سوئ، کومه ډګري چې تاسو درکول کیږي، دلته په پاکستان کې، په منطقه کې او په خلیجي هیوادونو کې له شهرت څخه برخمنه ده او د قبول وړ ده. خلیجي هیوادونه یعنې GCC کنټریز دي چې هغه مثلا سعودي عربیه ده، یونایټډ عرب اماراتس دي، قطر ده، عمان ده، بحرین ده، چې هغوی ډېر بډایه هیوادونه دي او های کوالټي لایف سټایل لري. یعنی تاسو ته ماسټر ډګري MD یعنی ماسټر ډګري ان میډیسن او MS ماسټر ډګري ان سرجري درکوي دلته، او د غاښونو په بخش کې هغوی ورکوي ماسټر اف ډینټل سرجري په مختلفو بخشونو کې. بله ګټه یې دا ده چې دلته یو اندازه معاش، کوم معاش چې دلته تاسو درکول کیږي، ستاسو فامیل لپاره کافي ده او ښه ژوند ورباندې تېرولی شي. څرنګه چې البته اکثریت ډاکټر صاحبان خپل فامیل دلته له ځان سره راولي او په خوشحالۍ سره خپل ټریننګ مخته وړي په ارامه فضا کې. بله ګټه یې دا ده تاسو ته ټریننګ درکوي یا روزنه درکوي چې د ټریننګ په پای کې تاسو د یو باصلاحیته متخصص یا سپیشلیست په حیث په خپله مربوطه رشته کې کار ترسره کولی شئ په انډیپنډنټ شکل، یعنی په مستقلانه شکل. یعنی که موږ په لنډو کې ووایو، هم یوه ډګري درکوي، هم ټریننګ یا روزنه درکوي ستاسو سکل مخته لاړ شي، او هم په څنګ کې معاش درکوي تر څو دغه دوره تاسو ښه په اسانۍ سره مخته بوځئ. بله ګټه یې دا ده چې تاسو له یو خارجي محیط سره مخامخ کیږئ، چې خپله له یو خارجي محیط سره اشنا کیږئ، چې خپله پوهه او مهارتونه له هغوی سره شریکوئ. دلته های کوالټي انټرنیشنل لیول ټریننګ ده او های کوالیفاید ټرینران دي چې ټول له UK او USA څخه سرټیفاید دي
او مختلفې ډیګریانې لري لکه FRCS MRCP MRCS او دا که تاسو عموما له یو داسې چا څخه ټریننګ واخلئ چې هغه په نړیواله ډول سرټیفاید وي نو دا ډېره د افتخار خبره ده. د خارجي محیط یو مثال زه درته وایم چې په مثلا په افغانستان کې که چیرې یو شخص فارغیږي لیسانس دوره په پکتیا پوهنتون کې سرته رسوي د ماسټري دورې لپاره راځي د ننګرهار پوهنتون ته او خپله دکتورا دوره په ننګرهار پوهنتون کې سرته رسوي د کابل پوهنتون کې او بیرته په همغه پوهنتون کې او یا په یو بل پوهنتون کې هلته د استاد په حیث دنده ترسره کوي نو دا په دې معنا سوله چې دی له هیڅ یو خارجي محیط سره مخامخ نسو نو دغه موږ تاسو باید بیانډ د بورډر یا له بورډر نه یې خواته هم یو څه نظر ولرو چې حتما چا بورډر کراس کړی یو څه اضافي به حتما له ځان سره لري نو یوه ښه تجربه ده. د MD/MS اگزام لپاره دلته تاسو د PMDC چې اوس په PMC بدل سوې ده PMDC یعنی پاکستان میډیکل ډینټل کونسل او PMC چې ده هغه پاکستان میډیکل کمیشن د هغوی رجسټریشن تاسو ضرورت نه لري. هغه افغانان چې په افغانستان کې طب پوهنځي اساسي دوره سرته رسولې ده او هغه افغانان چې مثلا دلته طب پوهنځي اساسي دوره سرته رسولې MBBS له دغه ځای څخه کړی له PMDC سره راجستر دي هغوی هم کولی شي چې د MD/MS اگزام ورکړي او هم کولی شي چې د FCPS اگزام ورکړي. افغانان هم کولی شي چې په افغانستان کې د طب پوهنځي اساسي دوره سرته رسولې ده خو هغوی لومړی باید د PMDC 3 سټیپه اگزام هغه پاس کړي له هغه څخه وروسته دوی دغه اگزام ته اپلای وکړي. نو په دې اساس باندې MD/MS یو ګولډن چایس ده. لنډه دا چې د MD/MS لپاره هیڅ ډول پیش شرط وجود نه لري یعنې مستقیما تاسو چې کله خپله طب پوهنځي اساسي دوره مو هلته پوره کړه تاسو دلته اگزام ته اپلای کولی شئ او خپل ذات رجستر کولی شئ امتحان ورکولی شئ. ځینې نور اگزامونه دي چې هغوی مثلا ځینې پیش شرطونه لري مثلا د پلاب اگزام ده چې د UK لپاره ده یونایټډ کینګډم هغوی پیش شرط دغه ده چې ته کله پلاب 1 اگزام ورکوي لومړی باید آیلټس نمرې او یا د OET نمرې ځان سره ولري او یا هم مثلا که USMLE اگزام ورکوي هغوی مثلا تاسو باید له ځانه سره ډېره اوږده مطالعه کړې وي ډیټیل مطالعه مو کړې وي امتحانونه یې مثلا ډېر قیمته دي په ځان کې ورسره ډېر ښه اقتصاد غواړي نو په دې اساس باندې چې دا یو جداګانه ټاپک ده په دغه باندې وروسته بیا بحث کوو یوه ورځ انشاءالله نو په دې اساس باندې MD/MS اگزام هغوی ډېر سهولتونه موږ ته راکوي. حتی دوی دلته له خپلو پاکستانیانو څخه یعنی هغه څوک چې پاکستان نشنلیټي لري له هغوی څخه خارجیانو ته زیات امتیازات ورکوي. مثلا کله چې دلته یو څوک له طب پوهنځي څخه فارغ سي یا MBBS دوره پوره کړي هغوی مجبور دي چې په پیریفري کې یا په لرې ساحو کې د 2 کالو لپاره خدمت وکړي تر څو هغوی مثلا یو ښې شفاخانې ته یا یو ښه هسپتال ته یو ښې سپیشلیټي ته د خپلې خوښې سپیشلیټي ته یې معرفي کړي. یعنې دلته دوی میرټ ده خو خارجیان بدون له میرټ نه دوی خپل سپیشلیټي راته ورکوي یعنې باید هلته یو څه اکسپیرینس ولري چې د پاکستانیان او زموږ تاسو لپاره اکسپیرینس مهم نه ده. کله چې امتحان پاس شو د امتحان له نیټې څخه وروسته تر 3 کالو پورې دغه نمرې ستاسو د اعتبار وړ دي یعنې که هر وخت تاسو وغواړئ تاسو اگزام ته اپلای کوئ تاسو سپیشلیټي ته اپلای کوئ شئ شروع یې کړئ. مثلا ځینې خلک دې غواړي چې مثلا انټرنیشنل لیول اگزامونه په هغوی باندې ټرای وکړي چې مثلا پلاب باندې USMLE باندې یا نورو باندې لومړی دغه اگزام ورکړي دغه نمرې به تاسو ته حفظ وي که هغه اگزام مو پاس نه کړو دغه به تاسو سره وي.
دا اگزام JCAT اگزام په کال کې معمولا 4 ځلې اخیستل کیږي د کنګ اډوارډ میډیکل یونیورسيټي لاهور لخوا چې د فبروري اپریل اگست او اکتوبر په میاشتو کې. یعنی دا مطلب چې که چیرې تاسو یو اگزام ورکو په یو اټمپټ کې مو اگزام پاس نه کو بل اټمپټ تاسو مجبور نه یې چې بل جنوري ته تاسو منتظر سئ. 3 میاشتې وروسته بل اگزام راځي تاسو په هغه کې خپل ځان ازمایلی سئ. بله ګټه یې دا ده چې دلته معمولا په کال کې 2 ځلې ډاکټران شفخانو ته معرفي کوي چې هغې پروسې دلته انډکشن وایي چې هغه یو د جنوري په میاشت کې دی یو په جولای په میاشت کې ډاکټران شفخانو ته معرفي کوي. نو هر کله چې ته وغواړې خپلې د اگزام د پاس کول نه هر وخت ته اپلای کولی سي او خپل تخصص پروګرام شروع کولی سي. په MD MS اگزام کې د خارجیانو لپاره یا د فارنرز لپاره 2% کوټا ده، یعنی 2% تخصیص شوي دي د خارجیانو لپاره، او په FCPS کې هم 2% ده چې مجموعاً 4% کېږي. دلته ډیر لوی نفوس ده او هر وخت ډیر زیات تعداد سیټونه ضایع کېږي. زموږ په وخت کې هم چې تقریبا 50 سیټونه د افغانانو لپاره تخصیص شوي وو، یوازې 20 اشغال سو، باقي ټول ضایع سو. نو ولې دا سیټونه ضایع شي؟ کوښښ وکړئ چې دا سیټونه اشغال شي، خپل ګران هیواد ته ماډرن او عصري طبابت راوړو، خپل هیواد د پیشرفته هیوادونو په قطار کې ودرو. انشاءالله دا امتحان دومره ستونزمن امتحان نه دی. ما په خپله په لومړی اټمپټ کې پاس کړ، تقریبا د فراغت نه 5-6 میاشتې وروسته، خو قوي عزم او اراده چې ولري انشاءالله کېږي. البته دلته نور خارجیان یا فارنرز هم راځي چې هغه کم تعداد دي، فلسطینیان دي، نیپالیان دي او افریقایي هیوادونو خلک دي چې هغوی ډېر کم دي، 1 یا 2 نفره وي، باقي اکثریت یې افغانان وي. او لکه څرنګه چې په دا اوس وختونو کې د حکومت د رهبرۍ لخوا په کوم ظرفیت چې په افغانستان کې تخصص لپاره هغه نور هم کم شوی ده، نو دا یو ګولډن چایس ده، یو طلایي چانس ده چې د هغه څخه باید استفاده وشي. زما یو خواهش ده د عامې روغتیا وزارت او له مسؤلو چارواکو څخه چې د منطقې له هیوادونو سره وغږیږي چې یوازې تخصص په امتحان کې افغانانو ته د شمولیت اجازه ورکړي. کوم سهولتونه چې مثلا دلته د افغانانو لپاره همغلته هم ورکړل شي، تر څو موږ هم خپل طبابت یو څه مخته بوځو. ځینې هیوادونه په منطقه کې طبابت یې ډېر مخته دی، مثلا مخته دی، پرمختللی طبابت لري، مثلا هند هیواد یادولی سو. نو په دې اساس باندې دغه د هغوی مسؤلیت ده چې په لوړه کچه خبرې وشي. راځو منفي اړخونو ته. منفي اړخونه خو نه لري، خو بیا هم هغه څوک چې کورنۍ یې دلته نه وي، له کور نه لرېوالی او مسافري یو اړخ ده چې باید په نظر کې ونیول سي او دومره جدي هم نه ده. که هره پوښتنه لرئ مه یې دریغوئ، انشاءالله زه ستاسو په خدمت کې یم. ویډیو در سره خوښه کړئ، له دوستانو سره شریکه کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ چې هغوی ترې اعظمي ګټه واخلي. انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به له تاسو سره د ماخذونو یا ریفرنسونو باره کې معلومات شریکوو چې له کومو ریفرنسونو یا ماخذونو څخه استفاده وسي تر څو دغه اگزام په اسانۍ سره پاس شي، او خپله څرنګه دغه اگزام ته ځان راجستر کوو هغه طریقه یې څرنګه ده. د اگزام راجستریشن آنلاین کیږي، فیس یې هم ډېر کم ده، 3000 کلدارې ده. نو تاسو کولی شئ چې دغسې یو طریقه یې دغه ځای نه زده کړئ. او دلته ځینې اکاډمیانې شته چې هغوی تاسو ته د ازموینې په باره کې مثلا تیاری درکوي، هغه تاسو آماده کوي تر څو دغه امتحان په اسانۍ سره پاس کړئ. د الله په امان. مننه. تر بیا ښې چارې. سلام علیکم.